د دې حدیث شریف راوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی. دا حدیثونه را روان هم د تیر پشان د وسیله رحمی متعلق دي، د قرابتو د رشتو متعلق او د احسان کولو د چا سره د قربانو سره د والدینو سره د احسان کولو متعلق دا حدیثونه دي. نو په دې حدیث شریف کې داغه مطلب دا دی خلاصه چې یو سړی رالی، ابو هريره رضی الله عنه وایي دا صحابي وایي یو سړی رالی رسول کریم صلی الله علیه وسلم لرالی ولیا د الله نبی یا رسول الله زما د چا سره قرابت دی، یعنی زما قربان دي یا د اکا زامن دي یا تربرونه دي یا ورونه دي یا کاغان دي، زما قرابت دی رشته ده ورسره، زه د هغو سره وسیله رحمي کوم، وصلت کوم، زه د هغو سره پالنه کوم او هغه یې شکوي پرې کوي، هغه وسیله پرې کوي، زه د هغو سره احسان کوم، زه د هغو سره وسیله رحمي پالم، هغه دا وسیله کاټوي، هغه یې پرې کوي، هغه یې نه پالي. دا یو. دویم نقصان دا دی زه د هغو سره احسان کوم واحسن الیهم او هغه بد را سره کوي، زما پر شو سربیره بد را سره کوي، زه ښه ورسره کوم هغه بد را سره کوي. دریم دا دی زه د هغو سره واحلمو زه درګذر کوم، زه د دوی پر یو هر شي باندې عفه کوم، چې دوی ما سره بد وکړي زه عفه ورته کوم، او دوی پر ما باندې جهالت کوي، د جهالت شمونه د جهالت خبرې او زبردستی خبرې راته کوي، دوی ما ته دمکۍ راکوي، دغونې زه اوس ګوره احسان وسیله رحمي پالم هغه یې شکوي، زه احسان ورسره کوم هغه بد را سره کوي. او دا سړي نبی کریم علیه السلام ته وویل دریم زه د هغو سره د هغو پر یو بدو باندې سترګې پټوم، درګذر کوم، عفو کوم او هغه په خیال کې نه راولم د دوی بد، او دوی پر ما جهالت کوي، دوی ما سره هغه بدې ردې وایي، بدې خبرې کوي، ما سره زبردستی کوي، جهالت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ولکه دغه رقم یې لئن کنت کما قلت، که دغه رقم یې لکه دا تسې وایه، تا د دوی خولې د سرو د ګرمو ایرو ورډکې کړي، یعنې ستا حق په دوی پسې دونه ورلی دی سو لکه د دوی هغه خولې دي د ګرمو د دوی میاده دي د ګرمو ایرو ورډکه کړه. د دې څه مطلب چې د ګرمو ایرو دې ورډکه کړه؟ یو مطلب دا دی چې دوی چې دا تا احسانات ورسره کوي، دوی هغه ستاسو دغه سربیره ستا سره بد کوي، دا ستا احسان و دوی ته دی حرام دی، لکه دوی چې اور خوري سبب د اور جوړیږي. او دویم دا دی چې د دوی به په دې باندې ذلیله کیږي، همیشه چې ته پر دا صفت یې د الله د طرفه به ستا لره یو غیبي امداد وي، ستا به لاس لوړ وي همیشه پر دوی باندې، او همیشه به ستا دپاره د الله د طرفه یو نصرت وي، یو امداد به دې وي پر دوی باندې، او دوی به همیشه به ذلیله وي، همیشه به د هغې خوار وي، او مخ خوله دې د تورو د سرو ایرو ورډکه که د دې مطلب دا دی دوی به همیشه د هغې مختورن وي، ستا دا ښه ورسره کوي، یو به دوی ذلیله به وي، مختورن به وي، او دا ستا نیکي و دوی ته دی ناروا ده، دی حرامه ده، چې هغه ستا مفادات خوري او دوی لا بد هم کوي، او د الله د طرفه به همیشه ستا دپاره امداد وي، نصرت به وي، رحمت به وي، ستا دپاره به همیشه خوشحالي وي، بس ته پر هغه صبر کوه. نبي اسلام دا وته. نو اوس د دې مطلب دا راوتی چې قربانو کې، په رشتو کې، په خپلویو کې په سړی به ښه ورسره کوي، که هغه کوي که نه کوي، که سړی هغه پالي که نه پالي، پیغمبر اسلام موږ ته دا حکم وکړي. بس ته هغه خپله ګزاره کوي، ته به خپل درګذر کوې، عفه به ورته کوې،
کېدی کوي که نه کوي ته به د هغه سره ګزاره کوې د الله نصرت به ستا سره وي د الله امداد به همیشه ستا سره وي د الله رحمت به ستا سره وي دی به بیا په هغه باندې کمزوری وي دی به په هغه بد معلومیږي دی به په هغه باندې ذلیل وي وعن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه زما یو قرابت رشته ده اصلهم زه د هغو سره وصلت ته رحم کوم ویقطعوني هغه یې پرې کوي واحسن الیهم زه د هغو سره احسان کوم ویسیئون الی او دوی ما سره بد کوي واحلم عنهم زه د دوی سره عفو درګذر کوم ویجهلون علی دوی پر ما باندې جهالت کوي هغه ماته دمکی کوي ماته بدې خبرې کوي فقال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل لئن كنت که دغې وي که معقول ته که ته دغې رښتیا دغې وې لکه تسې وایه فکأنما تصفهم المله تا به د دوی خوله د ګرمو ایرو ډکه کړه ولا یزال معک همیشه به ستا لري من الله ظهیر علیهم د الله نصرت د الله امداد به ستا لري وي د الله د خوا به رحمت وي تا لره به خوشحالي وي ما دمت علی ذلک که همیشه پر دغه صفت باندې وي بس په دې خوا مه بدوه پر دې باندې صبر کوه رواه مسلم دې بل حدیث کې بیا د والدینو د قریبانو سره ښه سلوک کول وسیله د فرضیات څه ده د دې بیان دی بیا عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن رجل ليحرم الرزق بذنب يصيبه په دې حدیث کې درې خبرې ذکر کیږي اول دا ده تقدیر فیصلې دا تقدیر څه دی نه بدلی مګر یو الا دعا دونه لوی شی ده چې تقدیر کې بدلیدل راولي په تقدیر کې هغه ترمیم راولي تبدیل راولي یو دا دویم دا ده چې په عمر کې زیاتوب نه راځي مګر که راځي هغه به په نیکي باندې راځي د انسان په عمر کې چې زیاتوب راځي هغه به په نیکیانو باندې وي دریم دا وایي و یو انسان ډیر وخت د رزق څخه محروم سي رزق د لاسه ووځي یو تکلیف یو فاقه مسکنت یو فقر پر راس هغه به د ګناه وجه د ګناه په وجه باندې هم چې انسان وي ښه کاروبار یې وي په هغې کې بېلمانځي وي یا په هغې کې ظلم وي یا په هغې کې رشوت وي یا په هغې کې بېانصافي وي یا په هغې کې یو ناروا کار کوي یا په هغې کې یو شرابخوري وي یا په هغې کې یو خماربازي وي د انسان ښه رزق وي د هغه په وجه بس بیا ځي ختم کیږي نبی علیه السلام وایي د انسان رزق ډېر وخت انسان محروم سي هغه د چش په وجه د هغه خپلې ګناه په وجه یا انسان ناشکره وي یا انسان بېلمانځه وي یا یو انسان رشوتخوره وي یا ظلم کې کیږي یا بېانصافي وي یا په دغه کې شریکانو سره مثال غلاوي کې یا یو بل بېانصافي وي یا یو ظلم وي د هغه په وجه رزق ځي هغه رزق بیا سوکه ټولېږي برکت یې ځي ختم سي اوس د دې څه مطلب دی چې تقدیر نه بدلی دعا یې بدلی دا دعا دونه لوی شی ده یو د هغې معنا دا ده چې دا تقدیر دوه قسمه دی یو هغه معلق دی تر شي تعلق لري یو هغه قضای مبرمه ده هغه د الله پاک هغه اټل فیصله سي چې هغه شی نه پر مخ کیږي نه پر شا کیږي هغه تقدیر څه دی هغه کې بدلون نه راځي هغه تقدیر سمراد یا هغه دی چې هغه معلق دی تر یو شي تعلق لري په تقدیر کې دغه دی الله پاک وایي که ودې سړي ته دا دعا وسوه دا مصیبت به پورته سي که دغه سړي دغه ناجوړه دغه علاج وکړي دغه علاج یې وکړي دغه دوا او دارو درمل یې وکړو دا سړی به جوړ سي که یې نه وکړه نه به سي جوړ دا تقدیر څه هغه تقدیر مراد دی چې هغه معلقه ده تر دعا پورې تر یو علاج پورې تر نور اسبابو پورې تعلق لري نو تقدیر کې بدلون تبدیل نه راولي الا دعا
دعا دونه غټ شی دی انسان یا په خپله کوي یا د بله چا څه دعا وغواړي چې دعا چې بل چاته یو حقدارانو ته یو مشرانو ته یو بزرګانو ته یا هر مسلمان ته دا وایي چې دعا راته وکړه نو دعا دونه شی دی په تقدیر هغه معله کې هغې کې تبدیل راولي هغه ترمیم راولي دویم دا دی د دویم معنا دا ده چې لا يرد القدر هغه تقدیر نه بدلی الا دعا د دعا په وجه به الله پاک هغه تقدیر مسلې پر د اسانه کړي په تقدیر کې چې کومې فیصلې دي د انسان کې یا د رزق ډیروالی دی یا کموالی دی یا ناجوړي ده یا صحت دی یا مرض دی یا یو بل تکلیف مصیبت دی د دعا په وجه هغه ودته اسانه نو د دې معنا دا ده چې قدر کې بدلون نه راولي الا دعا هغه تقدیري مسلې پر د انسان پر د بنده باندې اسانه کې الله پاک ته دعا په وجه دعا دا او شیخ عبدالحق محدث دهلوي چې دا یو ډیر غټ محدث دی د ډیلي هغه وایي د هغه معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طور د مبالغې ویلی دي چې دا دعا دونه غټ شی ده که په تقدیر کې بدلیدل یو شي راوستلی سوای هغه نو بل شی نه د دعا ده وای دا دونه غټ شی دی دا نبی اسلام په سبیلا په تقدیر پر مثال د مبالغې ویلی ده چې دا دعا دونه غټ شی دی که په تقدیر کې یو ترمیم و یو تبدیل راوستلی سوای هغه به بل شی نه وای هغه دعا د شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه دا وایي او ولا یزید زیاتوب نه راځي په عمر کې نه راولي الا البر احسان راولي د چا سره احسان کول د یو هر شي باندې رحم کول د خدای پر مخلوق باندې رحم کول د خدای د بندگانو سره احسان کول د والدینو د قربانو سره احسان کول د انسان عمر زیاتی د دې څه مطلب چې عمر زیاتی یو مطلب دا دی چې خیر او برکات زیات ا برکات به ډیر زیات دویم دا دی په دالج عمر کې الله پاک و د انسان تر ډیر زیاتوب ډیر توفیق طاعات ولا ورکی او دا هم مطلب دی چې د تر شا ډیر خیر صالح اولاد پاتس او یا دا مطلب دی چې په عمر کې برکت راځي چې الله خوشاله ژوند ورکی هغه روحاني هغه باطنی تمانیت هغه خوشحالی نصیب ولی په آیات کریمه کې هم دغه راځي من عمل صالحا من ذکر او انثى الله وایي چې څوک عمل وکړي د صالح من ذکر که نر وي او انثى که ښځه وي وهو مؤمن شرط دا دی چې ایمان شرط دی د عمل صالح د کافرانو دا خو نه دی معتبر د آخرت په هیڅ شی نه ورځي هغه دا هغه د دنیا کې الله رزق ورکي یا صحت ورکي دا کافران سی بشر دوستی کی یا خیریه کی یا خیریه موسیه و خلقو تور کی یا شکارونه کی دا په کتابو کې وایي چې صحت و دنیا به ډیره سي په دنیا کې به راحت پروي د آخرت دپاره هېڅ ذریعه د ثواب د شي نه ګرځي بلکې د ایمان نه لري یا د مؤمن دپاره دا دی من عمل صالحا الله وایي چې عمل وکړي د نیکي من ذکر که نر وي و انثی که ښځه وي نیکوکاره صالح ښځه وي وهو مؤمن په شرط دی چې دی مؤمن وي فلنحینه حیاتا طیبة په دنیا کې به هم ښه ژوند ورکم په آخرت کې به هم ښه ژوند ورکم او دریم د دې حدیث مطلب چې مسلمان داسې وي چې رجل لا یحرم رزق بذنب یصیبه انسان رزق په ګناهو باندې ځي د دې څه مطلب دی هغه دا دی چې اوس سوال دا دی چې ډېر بېدینه خلک وي مالداره وي وای دا هغه ځای وي چې خوشحالي کې نه وي تمانیت کې نه وي یو یا د رزق څخه د آخرت رزق مراد دی د ګناه په وجه د انسان د آخرت رزق یې کمیږي د آخرت په رزق یې کمی راځي ومن اعرض عن ذکري الله وایي چې څوک اعراض وکړي زما د ذکر څخه زما د یاد څخه زما د لمانځه څخه فإن له معیشة ضنکا ژوند به تنګ وي نو د دې معنا دا ده
چې دا په ګناه په وجه د انسان رزق کمیږي یا د آخرت رزق چې مراد دی یا په دنیا کې کمیږي د بېدینۍ د ګناه په وجه د انسان په رزق کې کمی راځي او که د ډېرو بد خلکو دا د کافران رزقونه زیات دي دا هغه معنا وایي دا ده چې د آخرت د رزق څخه محروم دي په دنیا کې خوشحالي نسته سکون نسته اطمینان نسته د دې دا معنا ده دا محض نه ده چې ښه خوراک و شان لري دا اسباب دا رزق دی نو رزق هغه دی چې هغه دی خوري د ده اطمینان و سکون دی هغه به وله نه وي وبه قال حدثنا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارث بن نعمان دومره د لوی فضیلت سبب ګرځېدلی دی د والدینو دپاره خدمت د مور د پلار یا د قریبانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي حضرت عایشه صدیقه زموږ د ټولو امت مور ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زوجه مبارکه ده هغه وایي پیغمبر علیه السلام موږ ته بیان وکړي دا حدیث یې ووایي ولزه جنت له ولاړم د جنت سمراد دا دی چې په معراج کې یعنې یا دا معنا چې یو روایت کې راغلی دي چې زه بیده سوم په خوب کې جنت له ولاړم نبی علیه السلام ویل زه جنت له ولاړم ما په جنت کې د قرآن کریم تلاوت واورېدی په جنت کې سړی دی کاری دی قرآن وایي ما ول دا څوک دی دا په جنت کې قرات وایي د قرآن تلاوت کې ول حارثه بن نعمان دی دا حارثه نومې دی صحابي دی حارثه هغه صحابي دی چې هغه په بدر کې په احد کې په ټولو غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شوی دی ول ما ول دا څوک دا خوش قسمته سړی دی دا څوک دی چې دا قرات وایي والحارثه بن نعمان دی په جنت کې قرآن کریم تلاوت کی نبی اسلام والکذالکم البر کذا دانو نیکی ده دا ډیرلو نیکی ده دا دوی د دې سبب شتنه وکول دا څه وجه وه د خلکو سره خو ډیر ښه کول د هغه شو سره سره د مور سره د پلار سره ډیر ښه کول د عام انسانانو سره هم شو او د هغه سره سره ابر الناس بامه د مور سره شکو د پلار حکم هم دغه دی که د مور سره که د پلار سره دا سړی د عام انسانانو سره د حارثه بن نعمان شو دغه رقم د مور د پلار سره بیخي شو نو خوش قسمت انسانان چې مور پلار یې ژوندي د هغوی خدمت وکړي یا دوازم واخلي که نه بیا فرق نسته بیا به په حدیث کې راسي یو ځای نبی اسلام وایي چې وفات شوي وي بیا د هغو دپاره دعا او استغفار بیا چې وایي هغه الله پاک دغه ثواب ورکوي لکه په ژوند چې خدمت کوي چې د مرګه بعد دعا یې پسې کوي استغفار وله وایي مور پلار له بخښنه غواړي د خدای یو فاتحه یو وایي یو درود یو وخت ووایي ثوابونه یې وبخښي دا هم هغه رقم دی لکه د ژوند چې خدمت کوي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ز جنت لره داخل سم فسمعت فيها قراءة ما قراءة واورد د قرآن کریم تلاوت فقلت مال من هذا قالوا حارثة بن نعمان دی كذلكم البر كذلكم البر كان أبر الناس بأمه دی ډیر نیک وي د انسانانو نور عام سره سره د مور سره او وفي روايه دی راغلی دی چې زه داخل سوم بیده سوم فرأیتونی فی الجنة بدل د دخلت الجنه یو روایت کې دی راغلی دی نبی اسلام وایي زه هغه بیده سوم په خوب کې هغه جنت ما ولیدی په هغه جنت کې هغه د حارثه بن نعمان هغه دغه کوی تلاوت کوي وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد د رب العالمین رضا د مور د پلار پر رضا کې ده او ناراضگی سخط ربي في سخط الوالد دغه رقم ناراضگی د الله پاک سره د ناراضگی کې د مور د پلار ده چې مور پلار راضي وي ګوا د دې معنا دا ده چې الله هم د انسان سره راضي کیږي که مور پلار هغه قربان هغه مشران ناراضه وي د هغه څه هم هغه کېږي الله زه ناراضه وي د مور پلار یادېږي
دا خو ډېر حقداران دي. دغه رقم د ځوانانو د کشران دپاره هغه دغه وي چې د هر مشر ادب کوي. بس که موږ اوس هر مشر دی وبولو لکه پلار دغه ادب وکړو بیا به معاشره په خپله سمه وي. هر ځوان ملګری موږ دی وبولو لکه ورور بیا به معاشره سمه وي. هر کشر دی وبولي سړی لکه خپل زوی بیا به معاشره سمه وي. هر زنانه دی د لکه خور یا مور نو بیا به هغه معاشره سمه وي. نو په دغه وجه باندې نبی اسلام د دې توصیه وکړه د مور د پلار. بل روایت کې راځي چې د ابو دردا روایت دی و یو سړی راغلی پیغمبر اسلام لره ول زما یو زنانه ده زما مور وایي طلاق به ورکوي اوس زه څه وکړم طلاق به ورکوي. ابو دردا رضی الله تعالی عنه ورته وویل صحابي ول نور زه څه نسم درته ویلی خو دا درته وایم چې مور دی که پلار دی د جنت هغه د مابین دروازه ده بس که ضایع کوې ستا خوښه ده که حفاظت کوي. اوس په دې کې مسله دغه سره چې دغه ورته ووایي مور پلار و چاته ووایي د طلاق و زوی ته نو دی به کوي که به نه کوي وایي هغه به ورته کتل کېږي. که چیرې داسې وي په هغه زنانه کې تاوان وي نقصان وي بیا د اولاد هغه کې تاواني وي بېدینه وي یا بې ستره وي یا بې پردې وي یا ډېره زباندرازه وي دا بېګزاري وي بیا به د مور د پلار په کول کوي. او که چیرې داسې وي چې هغه کې تاوان نقصان نه وي مور ته وایي پلار ته وایي د طلاق ورکوي هغه بیا نه د ضروري هغه به بیا نه وي. ولې لا طاعت فی معصیة الخالق وایي نبی بل حدیث راغلی د نبی اسلام وایي چې هغه دا رقم نسته لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق د بنده دونه اطاعت بیا نسته د مور یا د پلار چې هغه سړی د الله په نافرماني کې راشي هغه بیا د هغه نقصان دی نو هغه ته بیا نه د ضروري چې د طلاق ورکړي چې سمه وي په هغه کې نه ده دا په خرابه کې وه. عن ابي درداء ان رجلا اتاه رالی فقال ان لي امرأة ول زما یو زنانه ده و امي تأمرني بطلاقها فقال له ابو درداء ورته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد که پلار دی که مور دی اوسط ابواب الجنتی د جنت د مابین دروازه ده فإن شئت فحافظ على الباب او ضيع یا ستا خوښه ده ضایع کوې رواه ترمذي و ابن ماجه.